ګران کتونکو نن مسلم لیگ نون د شوکت حیات آزاد امیدوار کوم دا پی ټی آی یو سینیئر رهنما څنګه ته ټیکټ نو ملو هغه آزاد سیاست الیکشن کې نن مسلم لیگ نون د فرید مفکر کوم ضلعي صدر د مسلم لیگ هغه په قیادت کې نن حمایت اعلان وکړو دی وخت مسره نظریاتي تحریک انصاف مرګري ویلوړ ټل سره تعلق لري دوسره خبره ترې کوو چې آیا د کوم نن غونډه وشول یا نن کوم د پریس کانفرنس وشو یا نن کوم د حمایت اعلان وشو د توصیف په کوم سترګه ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خزه د صوت ټي وي ډیره شکریا د کوم چې هغه مو ته خپل ټیم راکړلو او مو خپل هزار خیال ورته کوو د نن کومه غونډه وشوله دی کې یو خدا ثابت شوله چې نظریاتي څه نشته مو ټول خپل منځ کې سره کې وډونه یو په یو پیج باندې یو دا د مو تحصیل دا مو کور دا او د کې چې ګټیټه برچی خو ان شاء الله چې کله داسې وخت روشي نو مو به یو بل سره شانه بشانه ودارو نو نن د مسلم لیگ نون والا یا د نورو پارټای والا چې کوم کسون رغلی دي دغه دا ثابت کړله چې دا خبره حقیقت ته او ان شاء الله دا سیټ به دغه په مرسته دی الله په مرسته باندې او دغه په مرسته باندې به ان شاء الله خیو غټو به او قوم ته به خیو ان شاء الله دا مسره ټل ول مرګري مقدر خان مقدر شاه او عظمت بھائی څنګه سره خبر یو کې نن ډیر اهم ریز شوکت حیات لپاره او دغه نظریاتي مرګرو لپاره چې مسلم لیگ دغه سره مرسته کوي او مخته 19 تاریخ باندې دغه خبر هم وشولې چې شانه بشانه به کنوینسینګ هم کو او سره به وټم غوړو او دا خبره هم وشولې چې چیرې شوکت حیات دا چوکي په لوش ولا نو شوکت حیات کوم دا لکه دا خبره وشولې چې هغه بشانه وي او کومې مسلې مسلم لیگ مرګرو ته وی هغه لکه څنګه خپل نظریاتي مرګرو په مسلې حل کوي د څه کوم د مسلم لیگ ولا حل کوي شي